Assalamu alaikum, dear friends. Wishing you great health, and I'm willing that you are fine. You know that this is Education Afghanistan, and I'm Mansoor Vadat, your English lecturer, the English lecturer of AZ English and Pashto. Today is our A14th lesson. A14th lesson means that the part of the A, but the 14 period. ملګرو زموږ نن 14 درس دی د ایجوکیشن افغانستان له طرف نه انګلیسي ژبه په پښتو کې اسانه زده کړه. راځئ موږ نن ګرامر برخه لومړنۍ برخه ده او د هغې کې موږ د دوه موضوعاتو څخه بحث کوو چې یو ته ایجکټیو وایي او بل ته هم پروناون وایي. موږ تېر وار د ناون په اړه بحث کړی و چې هغه اسم ته وایي او د هر شي چې یو بل څه نوموي هغه ته اسم وایي، یعنې د هر شي نوم اسم دی. راځئ موږ دویم څه چې دغه د اسم پورې اړه لري نږدې دی هغه ته پروناون وایي او دغه نه په اړه بحث کوو. پروناون یعنی ضمیر خپله څه معنا لري؟ ضمیر. پروناون معنا د دوو کلمو څخه اخیستل شوی دی، په خپله دغه یو پرو دی او بل ناون دی. پرو په خپله معنا د انسټیډ یا نه پر یعنی پر ځای، او ناون معنا د اسم یعنی پر ځای د اسم. په خپله ټوله دغه د پروناون کلمه چې دا معنا لري چې د اسم پر ځای، مګر ډیفینیشن یې داسې دی چې پروناون از ا ورډ، معنا پروناون یعنی ضمیر چې دی دا یو کلمه ده. تر دې ځای پورې یو مفهوم شو. which is used instead of nouns which is used instead of noun کوم چې د اسم پر ځای باندې کاریږي and prevent from its repetition in the sentences. Prevent from its repetition, and it means that there are three important points in the definition. That pronoun is a word. That first thing. ضمیر په خپله یو کلمه ده. څه دی؟ کلمه ده. یعنی دا جمله نه ده، یوازې یو کلمه ده. دا لومړنی ځواب شو. دویم ځواب څه لپاره کاریږي؟ it is used instead of noun. دا د اسمونو پر ځای باندې کاریږي. د څه لپاره ول دغه چیرته کاریږي؟ اوس د څه لپاره کاریږي؟ it is used to prevent from its repetition in the sentence. د دې لپاره کاریږي چې تر څو دغه د کلمو تکرار په جملو کې د دوی مخنیوی وکړي. دغه پروناون مثلا لکه هی شو، شي شو، اټ شو، دس شو، امینی مو په دې باندې بیا موږ به زیات بحث وکړو. له دې نه لږ وروسته چې دغه درسونه موږ ابتدایي خلاص کړل. دغه ډېر رولونه لري پروناون، مګر ما تاسو ته په دا ډیفینیشن کې دا واضح کړل چې پروناون د دوه کلمو نه پرو معنا د انسټیډ او ناون معنا د نیم، یعنې هغه څه چې د نوم پر ځای باندې کاریږي او دغه نوم د تکرار مخنیوی کوي دغه ته پروناون وایي. مثلا ګوري موږ په پښتو ژبه کې وایو چې احمد ډېر ښه هلک دی، هغه زما ملګری دی، هغه هره ورځ دلته راځي. ګوري موږ هر ونه وایو چې احمد ډېر ښه هلک دی، احمد دلته راځي، احمد مکتب دی. احمد it makes the speech very boring. دغه زموږ خبرې چې دي ډېر یو ډول بورینګ یا ستړی کوونکي جوړوي. ولې؟ ځکه دغه احمد مکررا راتلل او تکراري راتلل د خلکو عموما هغه څه چې ډېر تکراري راشي د خلکو په ذهن باندې منفي او ستړي کوونکي اغېزه لري. د دغې لپاره پروناون د دې لپاره کاریږي تر څو دغلته یو یونایټي رامنځته شي، او یونایټي داسې رامنځته شي چې یو ځل موږ یو څوک ذکر کوو، مثلا وایي احمد یو ډېر لایق زده کوونکی دی، دویم ځل دغه په ځای موږ احمد نه کارو، بیا احمد موږ نه کارو، موږ وایو احمد یو ډېر لایق زده کوونکی دی، هغه هره ورځ دلته راځي. یعنې دغه د هغه کلمه چې د احمد په ځای وکارول شوه او دغه د احمد د تکرار مخه یې ونیوله، دغې ته څه ویلی شي؟ پروناون ویلی شي. مثلا احمد از سټوډنټ، احمد یو زده کوونکی دی، دغه اسم دی. دلته دغه هی از انټلیجنټ، هغه لایقه دی. دغه هی د چا په ځای وکارېدو؟ د احمد په ځای وکارېدو. څه دنده وه؟ تر څو دغه د احمد د بیا راتګ مخنیوی وکړي، نو دغې ته څه ویلی شي؟ پروناون ویلی شي. سمپلی the word which is used instead of noun that prevents from its repetition. د نوم پر ځای کارېدونکې کلمه چې دغه د نوم د تکرار مخنیوی کوي هغه ته څه شوی؟ پروناون وایي. مثلا احمد is a student، احمد یو زده کوونکی دی، he is intelligent. د هی د احمد په ځای باندې کارېدلی دی په دوه جمله کې تاسې وګورئ، دغه د احمد د بیا تکرار نه مخنیوی کوي. دغه اوس زموږ د پروناون په اړه اساسي معلومات نه دغه لومړني معلومات. دویم راځو ایجکټیو په اړه بحث کوو. ایجکټیو په خپله صفت ته وایي. څه ته وایي؟ صفت ته ویلی شي. یعنې صفت پښتو کې هم که موږ فکر وکړو ستایش ته وایي. یعنې د یو چا تشریح کول چې په خصوصا دغه په ګرامر کې موږ د ناون او پروناون یادو. یعنی ډیفینیشن داسې کوو چې ایجکټیو یعنی صفت is a word، دا یو کلمه ده which modifies a noun or pronoun، چې کوم چې موږ ته ناون اسم او ضمیر موږ ته روښانه کوي. یعنی
صفت یو کلمه ده کوم چې موږ ته د ضمیر او د اسم روښنایي کوي. ضمیر څه ته ویلې موږ مخکې تعریف کړی لکه زه ته هغه دوی دا ته ضمیر دی دې ته ضمیرونه وایي. او اسم څه ته وایي لکه احمد محمود فواد جواد. لکه کله چې مثلا اسم راشي احمد د دې یو څه راغلی او د دې احمد ښکارندوی وکړی د احمد یې موږ ته لږ نور هم تشریح کړو. یو چېرته راغلی دی زه داسې یو کلمه راغله چې دا زه یې موږ ته نور هم تشریح کړي دا زه موږ وپېژندو دغې ته شوی صفت وایي. مثلا زه وایم چې زه بس تاسې یوازې پوهېږئ چې زه مثلا وایم زه ښه یم دا زه ښه دا ښه والی د چا دی زما دی یعنې تاسو زه داسې وپېژندلم چې زه یې ښه یم نو د هغه زه په کلمه کې څنګه راغلی اضافه والی راغلی او د هغې په اړه تشریح وشوله دقه ښه والی چې کوم دی دغې ته صفت وایي. مثلا هلک دی که نه یو نوم دی موږ یوازې پوهېږو هلک راولو تکړه هلک یعنې دغه هلک موږ مخکې نه پېژندو مګر یو هغې پر دغه نوم کې په دغه معلوماتو کې موږ زیاتوالی رامنځته شو دغې ته څه ویلی شي اجکټیو ویلی شي. دغه تکړهوالی په خپله موږ لپاره صفت دی. مثلا وایو دوه دندې لري یعنې یو modifies a noun or modifies a pronoun. د اسم ستایش موږ ته کوي او د ضمیر ستایش یعنې اسم راته روښانه کوي او ضمیر راته روښانه کوي. اسم څنګه روښانه کوي لکه موږ ضمیر څنګه روښانه کوي لکه وایو شي دا ضمیر دی که نه شي از هارډ ورکینګ دا چې ده ډېر سخت کار کوونکې ده. سخت کار کوونکې څوک ده شي ده که نه دغې وجې نه دغه شي دی موږ چې راته موډیفای کړو اجکټیو دې ته اجکټیو وایي. آفرین. احمد از ټال د احمد وګورئ ناون دی ټال څه ته وایي اوږد وایي احمد اوږد دی څوک اوږد دی احمد اوږد دی. د دې نه مخکې موږ احمد په اړه یوازې پوهېدو چې احمد مګر دغه اوږدوالی موږ ته د احمد نوره روښنایي هم کوي چې دغې ته صفت وایي. So you have to remember this thing, write it down and memorize them, practice, make examples in that then you will memorize it. Thank you very much. That was our first part. Let's go to our second part. Coming to words, follow me. Accountant, ek, achieve, actor, actress, accountant, ek, achieve, actor, actress. Accountant معنا د محاسب یعنی هغه څوک چې محاسبه کوي. For example, I am the accountant of this university. زه د دغې پوهنتون محاسبه کوونکی یم. It means that everything about money and other things I'm doing the accountancy. All the things related to the accountancy I have to do that. It's called accountant. Ek معنا د درد. For example, I have backache زه د ملا درد لرم. I have finger ache زه د ګوتې درد لرم. And you can use I have headache زه د سر درد لرم. نو ایک څه ته وایي درد ته ویلی شي. اچیو معنا د ترلاسه کول. اچیو څه معنا ترلاسه کول. For example, if you work hard you will achieve your goals. که چېرته سخت کار وکړئ تاسې به خپل اهداف ترلاسه کوئ. This is a great achievement for us. دا زموږ لپاره یو تر ټولو لویه لاسته راوړنه ده. اکټر معنا د اداکار. اکټر څه معنا اداکار. For example, Ahmad and Fawad are actors. احمد او فواد څنګه دي اداکاران دي. For example, I don't like to be actor. زه نه غواړم چې څنګه شم اداکار شم. اکټرس معنا اداکاره یعنی اکټر نارینه او اکټرس څنګه دی ښځینه دی. اکټرس څه ته وایي اداکاره. سو اکاونټنټ معنا د محاسب، اقدار اچیو ترلاسه کول، اکټر اداکار، اکټرس اداکاره. Thank you very much. That was our second part. Let's go to our third part. Coming to sentences, follow me. What time do you go to school? What time do you go to school? I go to school at 8 a.m. I go to school at 8 a.m. What time do you get up in the morning? What time do you get up in the morning? I wake up at 6 o'clock in the early morning. I wake up at 6 o'clock in the early morning. What time do you go to school? معنا ته څه وخت ښوونځي ته ځي. What time do you go to school? ته څه وخت ښوونځي ته ځي. I go to school at 8 a.m. زه سهار 8 بجې
ښوونځي ته ته ځم. 8 am که دا 8 pm وي بیا بلته مازدیګر شپې 8 بجې وي، مګر چې am دی دلته ورسره سهار ذکر کېږي. What time do you get up in the morning؟ سهار څو بجې ویښېږي، یعنی سهار څو بجې پاڅېږي. I wake up at 6 o'clock in the early morning. زه سهار وختي early څه ته وایي؟ وختي 6 بجې ویښېږم. زه سهار 6 بجې ویښېږم. What time do you go to school؟ I go to school at 8 am. زه ښوونځي ته in 8 مه وایه، ګوره at 8 وایي، am سهار کې ښوونځي ته ځم. and what time do you get up in the morning؟ سهار کې څو بجې جګېږي. I wake up at 6 o'clock early in the morning. زه سهار پوره په 6 بجو باندې وختي څنګه کېږم جګېږم. Thank you very much. It was our 14th lesson of A part. Till I'm coming in the 15th lesson of A part, recommending you to Allah. If you are having any question, leave it in comment box. Don't forget to subscribe our channel and download and share our videos. Have a good and great time.